یاره دا جي سهار شي او ماښام شي سهار شي او ماښام شي زمونږ زندګي ختمه شو دا کارونه مونږ ختم نه کړل په ملا مې دړ شو والله دې نیک ته خو لږه بهانه کوم مې دا پلار مې بیمار دی یم ډاکټر لی بوځمه دقسې دا جي ځان به ټوخی ښه بچیا زه خو به ځان وټوخومه خو بهانه به هم دله ګورم یو ورځ نه دوه ورځې چوټي به دله واخلمه خو دا نیک به در څه ګورئ نه دوکه موکه وکړي بل سړی به راولي هغه په کار کې مکو دا نیک هم ښه سړی دی د سره هم روزګار تېرېږي او بل چا سره به یا تېرېږي یا به دې نه تېرېږي روزګار تاسو خو د ټول عمر دا نصیحت کومه چې ګوره کاڼی په ځای باندې پروت وي هغه دروند ښکاري او چې کاڼی اوچت شي هغه سپک ښکاري نن به دلته یې سبا به بل ځای کې تا باندې به خلک بیا نه اعتباره شي بچی باندې مانې مه لټوه او خپل کاروبار کوه دا جي خبرې دې ټولې ټیک دي خو تاسو زما غم نشته دی ته مې مروستې د نیک ډوډۍ مې خورې دغه رور مې مروستې او دا رور مې مروستې دي ستاسو رزق د باره دی ډوډۍ هم د باره ده نو که ما چوټي وکړه خو تاسو هم په هغه ورځ نه راځئ نو ته خپل تاوان نه غواړې داسې کار مې وکړه هغه بېبې به مې ځان سره راولو بس ټول کور به دلته پراته وو په نیک باندې به مې ټول ورچپه شو ښه لارې هغه وټوخېږه دقسې خو سره له دا چوټي خامخا راواله ځکه چې ملګرو سره ګورې یو جنج دی د ملګري مې واده دی او په دغه جنج به زه ځم خامخا بچې ګوره جنج بند پرېږده او ویډه دې پکېږي جنج کې او چې کاڼه راځي د یتیم په سر باندې پرېوځي موږ هم د خدای تعالی غریبانان یې داسې نه چې موږ پکې خوږ شو او بیا زموږ د پټۍ وسم نه کېږي نو د پردي په جنج باندې به څه وکړو بچې د پردي په جنج باندې به موږ څه وکړو چې موږ پکې خوږ شو خدای مکه ته پکې خوږ شي نو زموږ ټول کور په تا باندې روان دی الحمدلله شکر دی الله رزق ورکوي خو موږ ته وسیله ګڼلی او کنه لالا کار کوه د ژمي ټیک وي او لالا په کار باندې سړی ښه ښکاري تا ته ښه پته ده چې یو غریبي ده بل د داجي حالات هم خراب دي بیمار دی نو چې ته کار نه کوې داجي به ډاکټر له څوک بولي د داجي خبره سمه ده لالا نو خدای هم بیخ او بنیاد وباسه دا پلار یوازې زما پلار دی ستاسو نه دی زه دلته یوازې کار کوم او تاسو راشئ خولې یوازې کې داسې نه کوئ چې دا ټاپ راسي اوچت کې ګاډی کې وی چې لږه لوګان راسه وینځئ تاسو خو دلته ناست یې به تیارې ته پراتې یې سهار له باغه نیکم وایي چې دا راپسې څه غم راغلی خو داجي هم داسې چوټي نه راکوي نو ستاسو لاسه بیا راکړي دا دواړه ته دوی دواړو ته وایي نه وی چې کار وکړه یوازې به دا کار زه کومه چې تاسو نه وایي تاسو سوات ته تللي وایي نو د دوو ته مې اوازونه وکړل د یو ځان ته موبایل لګولی و او د بل غوږونو کې هغه شیونه ورکړي موږ ورته موږ خو پې پوهېږو هم ډېر نه او ګورګوچیان یې پکې ورکړي وو نو د زما خیال یې ونه ساته او ټوله شپه ټوخېدلم او دا مې وویل چې خدای پاکه قیصری بچی مې زر راولي چې ما ډاکټر له بوځي دا جي دوی ته دې خدای مه پاتې کوه یعنې په ایمان چې دا لګې نه به مړې او دوی سري سري ډاکټر نه بوځمه او دغه دې بل ته مه ووایي دې کشر ته هلکه ما چې پلار ټوخېږي ما دا ډاکټر له چټ پټ بوځه ما ته وی لالا وي مالګه به سکي وي مالګې سټیک کېږي دا ظالمان د باندې مالګې خوري مالګې وګوره دقسې دا جي کلک کلک ټوخېږه چې هغه نیک مې راشي د هغه په مخ کې سم ډره لړکه چې هغه ته پته ولګي چې ما له چوټي راکړي ورته پلار ډاکټر له بوځم ګوره بچې د دې دوه ورونو نه ستا نیک د ما له ښه دی خبره دا ده چې ګوره بلې اوس ما له راغلی و تپوس له راغلی و جوس یې هم راله راوړي وو او د ټوخي بوتل یې هم راله راوړی نو زه به په دې دوو باندې زه څه وکړم دا خو هغه لوپران پیدا شوي دي لوپرانه چې لوپرۍ سې مخه ده لالا نیک ته رالي دا څه وی سټینټ دا جي په شرمونو دی شرمونو داسې سکول خو نه دی د خدای السلام علیکم نیکه وعلیکم سلام څنګه چلې زما دوکان نه خو سمه راجواړه جوړه شوې ده هلته دوکان تش دی او تاسو دلته بېغمه بېدرده ناست یې او چین او روټۍ خورئ وا دا کومه مزه ده دا جي تا خو چې نیک دی ښه سړی دی هغه مخې سره یې مونږ له پیغور راکړه چې او د ډوډۍ او د پښتون دپاره خو پیغور مرګ دی نو بچې هغه خبره صحیح کوي که نه ستا خو 5 ګنټې دلته وشولې مونږ سره ناست دی او دوی څه نه خبر نه هغه بار دوکان تش دی نو تا له ولې سې دیړې درکړي ډېر که داسې کار دی که نه به دوکان ډکومه خو دا پلار مې ډېر زیات بیمار دی او ټوخېږي راټوخېږي زه هم لږ ډاکټر دی بوځمه خیال دی ډېر زیات خراب دی بېبې هم ستا تنګه تنګه کېده نه 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 دا بانې نه منم که کار نشي کولی دا چیلنګي میلنګي دې ځان سه هله ځان وباسئ تاسو د کار خلک نه یې یاره نه که په ایمان چې بانې نه کوو
سړی ډېر زیات بیمار دی بیګې هم ساه بنده شوې وه او د مالداره سړي خو چې ساه بنده شي نو خلک وایي د خان ساه لنډېرې که نه وي بیماري ده وي خدای به یې ښه کړي او د غریب سړي چې ساه بنده شي نو خلک وایي د شپې پې خپسه ناستی